بسم الله الرحمن الرحیم. د میرویس نیکه د لوړو زده کړو مؤسسه د پاراکلینیک ډیپارټمنټ د بیوشیمي مضمون دوهم ټولګي لومړی سمستر. نو موږ تاسې په دې درس کې یو نوی فصل شروع کوو چې هغه د امینو اسیدونو او پروتینونو په هکله کې. نو لکه که چیرې به دوی تاریخچې ته وګورو، بعضې علما لکه مالډر دا خپله پر شیدې او هګۍ ځینې مطالعات ترسره کړي دي او بالاخره دې نتیجې ته رسېدلي دي چې ځینې نایتروجني مرکبات وجود لري چې د هغه تودوخه په ورکولو په واسطه سره لخته کېږي. د هغه څخه وروسته بیرزلوس یو سویډني عالم خو دغه مرکبات ته د پروټین نوم ورکړی دی. پروټین خپله د پرایمري معنا ورکوي یا ابتدایي یا اساسي معنا ورکوي، یعنی د پروټیوز لفظ څخه ترلاسه شوی دی او دغه د ابتدایي یا اساسي معنا ورکوي. او د حقیقت کې هم د انسان په وجود کې ډیر مهم بیولوژیکي مرکباتو څخه عبارت دي چې زیاتره ساختماني رول لري. نو موږ کولی شو د پروټین په خلاصه شکل سره داسې تعریف کړو چې هغه نایتروجني مایکرو مالیکولونه دي چې د امینو اسیدونو څخه جوړ شوي دي. نو پروټین به داسې ډول تعریف کوو چې هغه نایتروجني مایکرو مالیکولونه دي، یعنی نایتروجني غټ مالیکولونه دي چې د امینو اسیدونو څخه جوړ شوي دي. پروټینونه د انسان په وجود کې موږ کولی شو ووایو چې بغیر د پروټین څخه ژوند امکان نه لري، ولې چې د انسان په وجود کې یو ډیر زیات وظایف سرته رسوي. مثلا د حجرې د اسکلیټ یو مهم جز جوړوي، انزایمونه، انټي باډي، هورمونونه، بعضې پروټیني جوړښت لري، انساج ته میکانیکي سپورټ ورکوي، همدارنګه په حرکت کې او په عضلاتو په فایبرونو په جوړولو کې رول لري، د ریسپټورونو په جوړولو کې رول لري. بعضې پروټینونه ترانسپورټ پروټینونه لکه هیموګلوبین چې انسان په بدن کې اکسیجن انتقالوي، بعضې ذخیروي پروټینونه لرو لکه فیریټینین چې انسان په وجود کې اوسپنه ذخیره کوي، بعضې تنفسي پیګمنټونه جوړوي لکه اوکسي هیموګلوبین، بعضې همدارنګه د اوسموټیک پریشر کې ډیر زیات رول لري. انسان په وجود کې چې کوم مایعات په رګو کې پاتې کېږي دا د پروټین د خاطره دی. که پروټین نه دا مایعات د رګو څخه خارجېږي او انساج ته داخلیږي. که د پروټینونو کمپوزیشن یا جوړښت ته ورکړو، کوم پروټینونه چې انسان په وجود کې وجود لري دا زیاتره د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نایتروجن دا څلور عنصره په خپل ځان کې خامخا لري، چې دلته یو نوی عنصر چې هغه په کاربوهایډریټو کې نه و او په لیپیډو کې هم په بعض لیپیډو کې موجود و، بعضو کې نه و، هغه نایتروجن و. نایتروجن عموما د پروټین او د امینو اسید لپاره ضرور دی چې خامخا به نایتروجن لري. نو د هر پروټین مالیکولي وزن که چیرې موږ پیدا کړو 14% نایتروجن تشکیلوي. بعضې پروټینونه کولی شي چې په کم اندازه سلفر او فاسفورس هم ولري، او ډیر کم شمېر پروټینونه کولی شي چې په ځان کې ایودین، مس، منګنیزیم، جست او اوسپنه ولري. نو پروټینونه نسبت موږ تاسې مخکې هم ویلي چې دا خپله غټ مالیکولونه دي، په دې خاطر چې مالیکولي وزنونه یې زیات دي، تقریبا 15,000 الی مثلا 2.5 لکه یا کېدای شي یا 2.5 میلیونه کېدای شي مالیکولي وزن ولري. همدارنګه د انسان په وجود کې هایدرولایز کېدو څخه یا ماتېدو په نتیجه باندې امینو اسیدونه باندې ماتېږي. د انسان په وجود کې که چیرې موږ هر پروټین راواخلو او هغه انالایز کړو، مثلا که هغه یو انټي باډي یا هغه انزایمي که هغه هورموني او هغه انالایز په نتیجه باندې چې انالایز یې کړو، دا معلومېږي چې د انسان د وجود پروټین په وجود کې 20 ډوله امینو اسید وجود لري. یعنی کوم پروټینونه چې د انسان په وجود کې دي هغه د 20 ډوله امینو اسیدو څخه جوړ شوي دي. کېدای شي په یو پروټین کې 380 امینو اسید موجود وي، خو دغه امینو اسیدونه کوم چې دا پروټین یې جوړ کړی دی دا به 20 ټایپه ولري، یعنی یو امینو اسید څو وارې تکرار شوي. نو هغه امینو اسیدونه، نو پروټین د امینو اسید څخه جوړ شوی وي. نو موږ تاسې داسې وایو چې امینو اسید د که د نوم څخه معلومیږي امینو اسید دوه وظیفي ګروپه په ځان کې لري، چې یو امین ګروپ دی یا NH2 او بل اسید ګروپ دی یا COOH. دا ګروپ د یو امینو اسید لپاره ډیر ضرور دی. او بل امینو اسید کولی شي رادیکال ولري، چې رادیکال کولی شي هایدروجن وي، کولی شي الفاتیک مرکب یعنی یو غیر کریز هایدروکاربوني، اروماتیک معنا چې کېدای شي یو کریزي، او کېدای شي هیتروسایکلیک وي، یعنی د څو مختلف سایکلو څخه جوړ شوی. نو دا د امینو اسید فارمولا دی چې که چیرې هغه د شحمي اسیدونو درس ستاسو په یاد وي، دا د کاربوکسیل ګروپ دی،
هغه کاربن چې د کاربوکسیل سره اتصال ولري هغه ته موږ الفا کاربن وایو. د الفا کاربن سره تاسو وینئ چې امین وجود لري. نو د انسان په وجود کې زیاتره هغه امین اسیدونه دي چې هغه الفا امین اسید دي. الفا امین اسید هغه ورته ویل کېږي چې د امین ګروپ یا NH2 د الفا کاربن سره اتصال ولري او که بیتا کاربن سره ته بیا بیتا امین اسید ویل کېږي. او انسان په وجود کې زیاتره لیفت امین اسیدونه، لیفت امین اسید هم د امین ګروپ دوره معلومیږي. یعنی امین ګروپ کچیر په چپه طرف کې هغه ال امین اسید دي او کچیر په راسته طرف کې هغه رائټ امین اسید دي. د انسان په وجود کې زیاتره کم امین اسیدونه دي، په ال رائټ کې ال امین اسیدونه او په الفا امین اسیدونه وجود لري. نو دا ار پر ځای چې تاسو وینئ هلته راډیکل راځي چې رادیکل کولی شي چې هایدروجن وي، کولی شي چې یو راډیکل وي، کولی شي چې یو کریز هایدروکاربن وي، غیر کریز کاربن وي او کولی شي څو مختلف کریز ساختمان څخه جوړ شوي. یو د پروتین وظایفو امین اسید هم په خپل ذات کې وظایف لري. یو وظیفه د امین اسید چې د پروتین جوړښت دي، خو ځینې امین اسیدونه چې دي ګلوکوجینیک دي، یعنی کولی د انسان په وجود په ګلوکوز باندې بدل شي. ځینې امین اسیدونه څخه هورمون جوړیږي لکه تایروسین امین اسید څخه چې تایروکسین هورمون جوړیږي. ځینې امین اسیدونه څخه ویټامین جوړیږي لکه تریپټوفان امین اسید څخه چې نیاسین ویټامین جوړیږي. ځینې امین اسیدونه څخه صفراوي مالګه جوړیږي لکه ګلایسین او سیستین. ځینې امین اسیدونه څخه مثلا استامین څخه اسټیډین جوړیږي چې هغه مثلا په حساسیت کې رول لري. ځینې امین اسیدونه مثلا د هیم په جوړښت کې رول لري لکه ګلایسین چې هغه په هیموګلوبین جوړیږي. ځینې امین اسیدونه د ډیټوکسیفیکیشن یا زهریاتو په خنثی کېدو کې رول لري لکه ګلایسین او سیستین. او ځینې بیا د یو ذخیرې په حیث باندې استفاده ځینې کېږي لکه میټونین او سیستین چې په ځان کې په زیات اندازه سلفر لري. نو امینو اسید وظیفه هم یوازې پروتین نه دی، کېدای شي نور وظایف هم ولري. د انسان په وجود کې ما مخکې هم تاسو ته ویل دوه ډوله امینو اسیدونه لري، یو سټانډارډ امینو اسیدونه، یو نن سټانډارډ امینو اسیدونه ته ویل کېږي. سټانډارډ یا پرایمري امینو اسیدونه عبارت هغه امینو اسیدونه چې د پروتین په جوړښت کې ونډه ولري. یعنی که یو امینو اسید د خپل نور وظایفو ترڅنګ د انسان په وجود په پروتینو کې هم هغه ته موږ سټانډارډ امینو اسیدونه وایو چې دا 10 ډوله امینو اسیدونه دي. او نن سټانډارډ بیا هغه امینو اسیدونه چې وظیفه د پروتین جوړښت نه دي، نور وظایف لري. یعنی د پروتین په ساختمان کې موږ نس کولای چې هغه پیدا کړو لکه سترالین یا امینو اسید دی، خو د انسان په وجود کې د پروتینو په جوړښت کې زیاتره سترالین چې وجود نه لري. او وظیفه د سترالین چې دی هغه د زهریاتو پاکول دی مثال. نو دا چې نن سټانډارډ امینو اسید شو. نو سټانډارډ امینو اسیدونه ما مخکې تاسو ویل چې په طبیعت کې 300 ډوله امینو اسید وجود لري، خو په هغه کې 10 ډوله یوازې د دې څخه پروتین جوړیږي. چې هغه امینو اسیدونه چې پروتین په جوړېدو کې ونډه لري هغه ته موږ نورمال پرایمري یا سټانډارډ امینو اسیدونه وایو. او نن سټانډارډ هغه پاته چې پروتین په جوړېدو کې ونډه نه اخلي او زیاتره ډي امینو اسیدونه دي لکه سترالین، مثال ارنیټینین، ارجینین او ساکسونیک اسید چې دا زیاتره د یوریا سایکل کې د زهریاتو پاکېدو کې رول لري او یا هم په انټي بیوټیکو په جوړښت کې وجود لري او یا هم د بکټریاو په ساختمان کې شته. دا بیا نن سټانډارډ امینو اسید. سټانډارډ امینو اسیدونه چې موږ تاسو ویل چې 10 ډوله دي، دا 10 ډوله بیا پر 3 کلاسو باندې تقسیم شوي دي. که چیرې امینو اسید یو امین او یو اسید ګروپ ولري، یعنی مطلب دا دی چې امین او اسید ګروپونه سره مساوي، هغه ته موږ نیوټرل یا خنثی امینو اسیدونه وایو. که چیرې په یو امینو اسید کې د امین ګروپ تر اسید زیات یا NH2 تر اسید زیات، مثلا 2 مالیکول NH2 ولري، یو مالیکول کاربوکسیل ولري، هغه ته موږ بیسیک امینو اسیدونه وایو. او که د اسید ګروپ زیات هغه ته موږ اسیدي امینو اسیدونه وایو. خنثی امینو اسیدونه زه بیا یادونه کوم چې دغه خنثی امینو اسید، اسیدي او کلوي امینو اسیدونه دا زیاتره په چیش کې دي، په سټانډارډ امینو اسیدونو کې دي. خنثی بیا 15 قسم لري. یو الفاتیک امینو اسیدونه دي چې په هغه کې یو هایدروکاربن د R پر ځای وجود لري. اروماتیک بیا زیاتره یو بنزین حلقه په ځان کې لري. هیتروسایکلیک بیا نفتالین یا نور مختلف کری ساختمانونه په ځان کې لري. امینو اسید بیا هغه وخت ویل کېږي چې داسې امینو اسید چې هغه NH2 نه لري، د NH2 پر ځای NH لري، یعنی د امین پر ځای امینو ګروپ لري. او بل هغه امینو اسیدونه چې په ځان کې سلفر لري. دغه امینو اسیدونه چې تاسو وینئ د الفاتیک بیا خپل ډوله امینو اسیدونه پکې شته چې ګلایسین، الانین، والین، لیوسین، ایزولوسین، سیرین او تیرونین. دغه امینو اسیدونه دوه خبرې پکې شته. یو د اوه امینو اسید چې د پروتین په جوړښت کې شته، نو په دې خاطر موږ سټانډارډ امینو اسید ورته وایو. دوهم دا چې د خنثی امینو اسیدونه دي، یعنی امینو اسید ګروپ سره مساوي پکې کی. او دریم چې دا چې د الفاتیک امینو اسید، یعنی په دې کې به کاری ساختمان نشته. درې خبرې په دې کې شته. نو مثلا که چیرې د مثال په ډول وګورو ګلایسین، په دا ګلایسین کې درې خبرې شته. یو امینو اسید ګروپ سره مساوي، تاسو وینئ چې یو امین ګروپ لري چې په آبي رنګ نشانې شوی دی او بل اسید ګروپ لري چې په ژړ رنګ باندې نشانې شوی، نو خنثی امینو اسید شو. دوهم ګلایسین د هر پروتین په جوړښت کې شته،
نو دا چې د سټانډارډ امینو اسید سو. او درېیم تاسو وینئ چې د آر پر ځای هایدروجن راغلی دی، یو رادیکال نه لري. پسې مثلا که چیرې په الانین باندې هم دغه درې خبرې عمل کېږي، د آر پر ځای څه لري؟ CH3 لري. یا مثلا که چیرې په والین کې هم موږ تاسو د خبرې عملي کولی شو. کم درې خبرې بیا تکراروم، تاسو ګورئ یو امین ګروپ لري، یو اسید لري. یعنی امین او اسید سره څه دي؟ مساوي، یو سره مساوي سو، یعنی نه تیزابي سو نه کلوي سو. دوام خبره د پروتین په جوړښت کې والین سته. او دریم خبره د آر پر ځای تاسو ګورئ یو هایدروکاربون لري، یعنی په دې خاطر الفاتیک ورته ویل کېږي. دغه قوانین کولی شو پر الانین باندې هم عملي کو، پر مثلا پر نور امینو اسیدونو مثلا لیوسین باندې عملي کېږي، ایزولیوسین، سیرین، پر دې باندې یعنی پر ایزولیوسین پورې عملي کېږي. خو که چیرې موږ تاسې دغه امینو اسید یعنی مثلا په سیرین باندې عملي کېږي، دا یو الکول ګروپ هم په ځان کې لري، مثلا تیورونین چې دی هم عملي کېږي. او بالاخره اوس راځو اروماتیک امینو اسیدونه. اروماتیک امینو اسیدونه کې بیا درې خبرې سته. اول دا خنثی امینو اسیدونه دي، ولې چې امینو اسید ګروپ سره مساوي. تاسو وینئ چې په مثلا فینایل الانین یا تایروسین چې تاسو وینئ چې امین او اسید ګروپ سره، یعنی که چیرې حساب کې تاسو ګورئ یو امین ګروپ لري، یو اسید ګروپ لري. دوهم نو خنثی د پروتین په جوړښت کې دغه سته، فینایل الانین سته او تایروسین سته. نو دا سټانډارډ سو. مګر دریم دا الفاتیک نه دی. الفاتیک یعنی ولې چې دغه آر که چیرې تاسو ګورئ بنزین پکې کوي، نو که چیرې د آر پر ځای بنزین حلقه ولري، هغه ته موږ اروماتیک امینو اسید وایو. دغسې مثلا نو دغه اروماتیک امینو اسیدونه دوه سو. او هیتروسایکلیک امینو اسیدونه بیا دوه ډول امینو اسید چې یو تریپتوفان دی او بل هیستidine امینو اسیدونه سو. چې تریپتوفان او هیستidine تاسو وینئ چې دغه امینو اسیدونه هم یو فارمولای په نوټ کې سته. هغه کریز ساختمان چې وګورئ د بنزین په رقم نه دي، دوه حلقې لري. امینو اسید مخکې ما تاسو ته تشریح کړل عبارت د هغه امینو اسیدونه چې په هغه کې امین ګروپ نه وي. امین ګروپ ته NH2 ته موږ امین ګروپ وایو. که چیرې امین ګروپ نه وي او NH ولکه چې په تیزه کې تاسو وینئ دغه ته موږ اماینو وایو. نو هغه امینو اسیدونه چې هغه NH2 نه لري او د NH پر ځای NH لري، هغه یو پرولین او هایدروکسی پرولین څخه عبارت دي چې 12 امینو اسید یو بل 13 امینو اسید. او هغه امینو اسیدونه چې هغه په ځان کې سلفر لري، هغه یو سیستین او میتونین دي چې دا ټوټل تر دې ځای پورې 15 امینو اسید سو. یعنی 15 د امینو اسیدونه چې ټوټل 15 سره خنثی امینو اسیدونه وو، امینو اسید ګروپ سره مساوي وو. بعضی چې هایدروکاربن درلودي هغه ته الفاتیک وایو، بعضی چې سلفر درلودي سلفر کنټینینګ امینو اسید دي، بعضی چې بنزین الکه درلودي اروماتیک دي، بعضی چې دوه بنزین الکه یا غیر مشابه کری ساختمان هغه هیتروسایکلیک په نامه سره یادېږي. اوس که چیرې اسیدیک امینو اسیدونه ته وګورو، په دې کې تاسو وینئ چې د اسید دوه ګروپه لري، خو امین چې دی یو دی. هغه کاربوکسیل ګروپ چې په ژړ رنګ باندې نشاني شوی دی، هغه تاسو وینئ چې دوه دانې دي او اسید ګروپ یې یو وي. نو دغه ته موږ په دې خاطر اسیدیک وایو، چون اسیدي ګروپ زیات وي. نو په دې ځای کې دغه اسیدیک امینو اسیدونه کوم امینو اسیدونه، یو اسپارټیک اسید او بل چې دی ګلوتامیک اسید چې انسان په وجود د مهم امینو اسیدونو څخه عبارت دي. او بیسیک امینو اسیدونه بیا هغه امینو اسید چې امین ګروپ تاسو وینئ چې دوه امین ګروپ لري، مګر اسید ګروپ یو وي چې دغه به کوم اسیدونه ارجینین دي، لایزین دي او هایدروکسی لایزین څخه عبارت دي. د خوراک له نقطې نظر درې ډول امینو اسیدونه لرو، یو ایزنشیل دي، نن ایزنشیل او سیم ایزنشیل. ایزنشیل هغه امینو اسیدونه ته ویل کېږي چې موجودیت په خوراک کې ضرور دي، یعنی خامخا باید په خوراک کې موجود وي، یعنی انسان په وجود کې نه جوړیږي، باید په خوراک کې موجود. نن ایزنشیل هغه امینو اسیدونه ته ویل کېږي انسان وجود په واسطه جوړیږي او په خوراک کې ضرور نه دي چې موجود وي. او سیم ایزنشیل دا دي چې انسان وجود جوړولای شي، خو په ځینې حالات نه جوړولای چې باید په غذا کې موجود وي. مثلا یو شخص پریګننسي په وخت کې ځینې امینو اسیدونه انسان وجود جوړولای شي خو کفایت نه کوي، نو باید په غذا کې موجود وي. کله چې یو امینو اسید شرط غذا سو، هغه ته موږ نن ایزنشیل وایي، هغه ته ایزنشیل وایي. نو دا سیم ایزنشیل یعنی بعضې حالاتو کې ایزنشیل دي، لکه پریګننسي یا مثلا ماشوم د شنما په وخت کې. نو ایزنشیل هغه امینو اسیدونه چې په غذا کې باید موجود وي، انسان وجود نه جوړوي، هغه د والین، لیوسین، ایزولیوسین، فینایلالانین، تیرونین، تریپتوفان، میتونین او لایزین څخه عبارت دي. هغه نور امینو اسیدونه انسان وجود جوړولی شي. او سیم ایزنشیل بیا بعضې امینو اسیدونه مثلا ماشومانو کې اندازه ضرورت زیاتېږي، نو باید په غذا کې موجود وي. پریګننسي او شیدو ورکولو په وخت کې هغه ته بیا سیم ایزنشیل ویل کېږي. نو دا شل ډول امینو اسید چې ما مخکې یادونه وکړل چې بعضې اسیدي او بعضې کلوي او بعضې خنثی دا د پروتین په جوړښت کې شته. اوس بعضې 21 او 22 امینو اسیدونه هم پېژندل شوي دي چې بعضې پروتینونه یا بعضې انزایمو کې شته، چې یو سیلانوسیسټین دي، سیلانوسیسټین او بل پرولازین څخه عبارت دي چې یو ته 21 او بل ته 22 امینو اسید ویل کېږي چې دا چې دی په بعضې پروتینونو کې وجود لري.